د هېواد په یو غرنۍ سیمه کې له داسې یو ورک شاعر په 1840 کال کې ما شاعري شروع کړې ده. چې زما شعر ټول انتقادي جنبه لري. ما د بېوزلو یارانه کړې ده، د خپل نصیبه مې ګیله کړې ده. سلامونه مینه او درنښت د خیال انځور یوټیوب چینل قدرمنو کتونکو، دا دی زه هدایت الله ظهیر له یو څه مودې پس تاسو سره د نوې او ښایسته او خوندورې خپرونې سره حاضر شوم. نن د هېواد یو غرنۍ سیمې ته راغلی یم. د هېواد په یو غرنۍ سیمه کې له داسې یو ورک شاعر پسې په لټه کې یم چې کلونه کلونه د خپل زړه درد او خیال د قلم او شعر په ژبه لیکلی، خو متاسفانه د اشعارو کومه ټولګه نه ده چاپ شوې او نه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده. داسې شاعر چې عمر یې هم خوړلی د موره یو دی، له ده سره به خبرې اترې کوو، د ژوند په اړه ورسره غږېږو. له موږ سره تر پایه پاتې شئ. باډیلی صاحب محترم، ستړی مه شئ، په خیر راغلی. د خیال انځور یوټیوب چینل دی. په خیر راغلی، ستړی مه شئ. که بشپړ نوم دې کتونکو ته واخلې چې بشپړ نوم دې څه دی؟ زما نوم شاولي باډیلی او د باډیل درې اوسېدونکی یم. ډېر ښه. څومره وخت دې کېږي چې شعر لیکي؟ 1840 کال کې ما شاعري شروع کړې ده او عمر مې 11 کاله و، په 5م صنف کې و. ډېر ښه. دا راته ووایي چې ته په غونډو او مشاعرو او په دې پروګرامونو کې ولې ګډون نه کوې؟ د دې دپاره چې ما ته خطر موجود دی. زما شعر انتقادي جنبه لري او ما ته خطر متوجه کوي، نو زه دغه اساس باندې زه غونډو او مشاعرو کې برخه. ستا د شاعرۍ علت څه و چې ته شاعر شولې او خپلې غزلې دې لیکلې؟ آیا د شعر و شاعرۍ سره دې شوق او علاقه وه؟ زما د شاعرۍ علت دا و چې زما یو کشر ورور مړ شو او هغه په ما ډېر ګران و، 3 کلن و. مخکې مې یو مشر ورور مړ شو، خو بیا هغه وروسته مې بل ورور پیدا شو، د هغه د مشر نوم مې په هغه کېښوست او هغه چې مړ شو، د دې سره زما بسیسه دماغ مې د لاسه ورکړله او زه د عقیدم په دې شاعرۍ او د موسیقۍ څه مې علاقه پیدا شو. د معلمۍ او مقدسه او سپېڅلې دنده هم پر غاړه لري. په غاړه لرم. شعرونه چې انتقادي کوم خطر تا ته پېښ شوی و، ته داسې موږ ته پېښ کولی شي؟ د کارمل په وختو کې موږ اول وخت د کارمل د انقلاب په سر کې کارمل چې کوم وخت وتښتېده، ما یو شعر دغه کړ، یو کیسټ مې ډک کړ. کیسټ مې ډک کړ ځکه چې هلکوالي و، عمر مې 19 کاله و. ما یو کیسټ ډک کړ او کوم وخت چې کارمل وخته، نو هغه زما کیسټ چې و هغې کارمل ته وړی و، په مرکزي کمیټه کې ورته غږولی و. هغه د مرکزي کمیټې نو کارمل ورته ویلي چې دا ختم کړئ. زما د مرګ او زما د نیولو په اساس باندې مې کورایانو کې کور ښودل شوی او د هغې نه ما دغه وکړه، ویسه مې وظیفه خوشې کړه او زه رالم باډیل درې ته. د باډیل په دره کې مې دغه کول، بیا لاړم پاکستان ته، خو ما به ځان پټ ساته او ځان مې نه ښکاره کوم. ډېر ښه. تر اوسه دې کوم اشعار چاپ شوي یا په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي؟ نه، ما خپاره کړي نه دي او خو مګر شته، نه لیکم. کوم یو چې مې لیکلي هغه خوندي پراته دي او کوم یو چې دي نو زه یې همداسې ځان سره دغه کوم. ما زه ډېر قوي حافظه لرم او په دې کې بس لکه کمپیوټر ته چې وخېږم دقسې بس زما اشعار ثبت کېږي چې زه یې ووایم. دغه کوم زه په هره شپه باندې زه یو اشعار زه جوړوم او بس ساتم یې ځان سره. ډېر ښه. درمن کتونکي ستاسې ویډیو ګوري په یوټیوب چینل کې، باډیلی صاحب ته ورته یو څه ډالۍ کا، یو شعر یې مهرباني. زما د شعر عنوان دی د افغانستان پیښو ته یوه کتنه. ما د بېوزلو یارانه کړې ده، د خپل نصیبه مې ګیله کړې ده. قانون مې جوړ کړ د دهقانو د بزګره سره او ظلم شروع شو د مزدورو د کارګره سره. کارګر هر وخت کې د وطن ځینې دفاع کړې ده، دهقان بدبخته د ملګرو څه جفا کړې ده. بادار یې لاړ امریکې ته خپل ټبره سره او ظلم شروع شو د مزدورو د کارګره سره. بادار یې لاړ امریکې ته عیاشۍ دپاره، نر ښځې ورل ریګن ته د پیشۍ دپاره. ویښتان یې کټ کړه ناب یې ورکړه د ریشۍ دپاره. لاسلیک یې وکړه واشنګټن کې خپل دلبره سره او ظلم شروع شو د مزدورو د کارګره سره. لاسلیک یې وکړه واشنګټن کې تابعیت دپاره، اخلي ډالرې کلیسا کې عیسایت دپاره. هجرت یې کړی د وطن نه د عزت دپاره.
شلو ملګري عیسیانو د لښکره سره او ظلم شروع شو د مزدورو د کارګره سره. شلو ملګري پاکستان کې تنظیمونه جوړ شو، صوبه سرحد او په جنسیو کې کیمپونه جوړ شو، په باجوړ او بډه بیره کې غونډونه جوړ شو، نقشه ترتیب شو، اختیار وټول د بابره سره او ظلم شروع شو د مزدورو د کارګره سره. نقشه ترتیب شو د وطن د ورانېدو دپاره، ضیاء الحق لاړو اروپا ته د چاندو دپاره، پیسې کړه جمع د یو ټوم د جوړېدو دپاره. وروس پرې راغی ملت ښه ټول د خطره سره او ظلم شروع شو د مزدورو د کارګره سره. وروس پرې راغی ششیجه د تور ماښام باندې، بمبار شروع شو په ارضیه کې مظلوم قام باندې، څوک مهاجر شو څوک محکوم شو په اعدام باندې، قیامت نږدې شو حساب کېږي د لوی خره سره او ظلم شروع شو د مزدورو د کارګره سره. قیامت نږدې شو یې راغله په دوستم باندې، نجیب اخته شه د تڼي سره په غم باندې، وروسان مات شو ټول د 22 باندې، قرآن یې وکړه بیت الله کې هر رهبره سره او ظلم شروع شو د مزدورو د کارګره سره. مشران یې وویل بیت الله کې په قرآن باندې، ډېر زر دوکه شایستوي بیرن سیوان باندې، مرګ یې قبول که خفه نه و په خپل ځان باندې، ورانه اردو شو عسکر لاړه د افسره سره او ظلم شروع شو د مزدورو د کارګره سره. ورانه اردو شو وسله پاتې امانت، ډېر زریدار ټینکونه شلو خیانت، دا مالې پیو ګرانه که غنیمت. باډیلی وایي فیصله کړم جهادي تنظیم رهبره سره او ظلم شروع شو د مزدورو د کارګره سره. ما د بېوزلو یارانه کړې ده، د خپل نصیبه مې ګیله کړې ده، قانون مې جوړ کړ د دهقانو د بزګره سره او ظلم شروع شو د مزدورو د کارګره سره. وایي تا د جهاد په نوم خرڅ کړی دی وطن او وباسم دې څرمن او راغلی امریکا ته. لرې خو نه د رشته داره د سکه ده وباسم دې څرمن راغلی امریکا ته. وطن دې خرڅ که په کفارو، بانه دې وکړه د کوکنارو، خوراک دې ټول د مردارو، غټې صحیح شوي بچې د کیننټنه وباسم دې څرمن راغلی امریکا ته. لرې خو نه د رشته داره د سکه ده وباسم دې څرمن راغلی امریکا ته. قاتل خونکاره ځان خبر که، تاوان په ښي لاس وله ورکه، ځان دې حساب ته برابر که، نارې دې والې چې خلقي زوی د لیننه وباسم دې څرمن راغلی امریکا ته. لرې خو نه د رشته داره د سکه ده وباسم دې څرمن راغلی امریکا ته. نارې دې والې هره ورځ جوړ کړې تا موږ ته مرض د پاکستان و پټ غرض. دیموکراسي شو خورانداره دې خفه ده وباسم دې څرمن راغلی امریکا ته. تا چې خوړل به غوره دال جوړ کړی تا موږ ته جنجال او تبلیغ له ځکه زیده کال، تبلیغ له ځکه زیده کال. اخلي ډالرې د جون خونه دې چپه ده وباسم دې څرمن راغلی امریکا ته. ډېر ښایسته. وایي شولې غلام د غلامانو، د لنګ وهلي پنجابیانو، د عیسیانو یهودیانو، قرآن د کابل که هم دې وچ کړل چمنه وباسم دې څرمن راغلی امریکا ته. لرې خو نه د رشته داره د سکه ده وباسم دې څرمن راغلی امریکا ته. ویې کله چې مړ شه عبدالحق، ډېرو ترې واخیسته سبق، کارونه تا وکړله سپکه، درېیم شاه شجاع شو په اوږو دې که چپنه وباسم دې څرمن راغلی امریکا ته. ویې بون کې د غونډه وکړه چاسه، لاس د چپنې نه وباسه، شرم دې جوړ کړه سم د لاسه، ملت په قار دې پنازیه دې واشنګټن وباسم دې څرمن راغلی امریکا ته. لرې خو نه د رشته داره د سکه ده وباسم دې څرمن راغلی امریکا ته. د باډیلي د خولې بیان دی، زوړ مبارز دی قهرمان دی، قمندانانو ته اعلان دی، وایي چې مړی وشي ورکوئ غسل کفنه وباسم دې څرمن راغلی امریکا ته. لرې خو نه د رشته داره د سکه ده وباسم دې څرمن راغلی امریکا ته. والسلام. زیاته مننه باډیلی صاحب، خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ. قدرمنو کتونکو، استاد شاه ولي خان باډیلی چې یو څو اشعار یې تاسې ته ډالۍ کړه، ډېره زیاته مننه باډیلی